مور دې ډېره خفه شوې. راځه چې کور ته لاړ شو. هره ستونزه چې وي یو ځای به یې حل کړو. علي موږ پوهېږو چې سختې ورځې در باندې راغلي دي، خو داسې په تېښتې سره هېڅ هم نه کېږي. اجازه راکړه چې در سره مرسته وکړو. تاسې تر اوسه چېرته وئ ها؟ آیا ما سره مو مرسته کړې چې پلار مې کور ته راولم؟ ځکه یې چا په ما باور نه درلوده. یوازې مراد کاکا مې زما په خبرو باور وکړ. له تاسو نه هېڅ هم نه غواړم. مراد کاکا ما سره مرسته کوي او پلار مې له هغه ځایه ژغوري. کاش وکولی شم چې تا ته رښتیا ووایم علي، خو که پوه شي ډېر به خفه شي. تاسې غوښتل چې زه بیرته پخوانی علي شم. د دې لپاره چې زه د پخوا په څېر شم یو څه ته اړتیا لرم، هغه هم دا چې پلار مې له زندان آزاد شي. پوه شوئ؟ له همدې امله هسې ځان نه مستړي کوئ چې پلار مې نوی آزاد شوی مراد کاکا سره اوسېږم. که اجازه دې وي غواړم خپل ځای کې کښېنم. سلیمه د هغوی کیسه کې مه کېږه علي، مه خفه کېږه. لوري دلته کښېنه، کله اخوا کله دې خوا ځې. زما سر د په درد که. مورې زه خو تباه شوم. مراد به پوه شي چې ما د هغه په اړه سلیم ته ویلي. اوف اوس زه نو څه وکړم؟ هغه څه پوهېږي چې تا ورته ویلي؟ همداسې ده. سلیم خپله پوه شوی چې هغه هلته دی. ما مراد ته زنګ وواهه او پوښتنه مې وکړه چې چیرته دی. هغه دومره ساده نه دی چې په دې خبره پوه نه شي. البته علي جانه زه باید له خپل ماکل سره خبرې وکړم. زه ځم. هغه زنګ وهلی. زه اوس ورته څه ووایم؟ مورې ته ځواب ورکړه هیله کوم. که زما پوښتنه یې وکړه ورته ووایه چې نشته. نه داسې نه کېږي لوري. تر کومه به داسې تښتې؟ ځواب ورکړه. ورته ووایه چې هسه مې له خولې نه ووتل، او یا هم ورته ووایه سلیم را باندې ډېر فشار راوړ او مجبوره یې کړم. اوف مراده صبر وکړه، زما خبره واوره بیا به ته هم پوه شې. زه مجبوره شوم. سلیم رانه وغوښتل چې تا ته زنګ ووهم، بیا یې زموږ د دواړو خبرې هم واورېدلې. بیا دې تباه کوم. ښه څه یې وویل؟ کله چې وي سلیم به له لاسه ورکړم. مه ژاړه، ته باید ځان خوشحاله ښکاره کړي. اوس پوه شوم. سلیم ته ووایه چې جابر ته هسې هم ټوله خبره د جابر د ژوند په اړه ده که نه؟ که جابر د مراد په نیت پوه شي بیا به هرومرو یو کار وکړي. هغه په دې هم پوهېږي چې حسین چیرته دی، همداسې نه ده؟ نه زه نور دې کار کې نه پوه شي چې ما داسې کوم کار کړی، بیا به سلیم ته هر څه ووایي. لوري څنګه به پوه شي؟ سلیم خپله هم دا فکر کولی شي. زه نه پوهېږم چې تر اوسه یې ولې دا کار نه دی کړی. لوري وګوره اصلي دا ستا لپاره لوی چانس دی، مغزه دې په کار واچوه. که جابر له زندان نه خوشې شو او سهره
به هیڅکله هم له دې خزانه ونه ژغورل شي. رښتیا وایې مورې، اوس چې کار دې ځای پورې را رسېدلی، زه یې باید پای ته ورسوم. ها همداسې. ماښام په خیر. په خیر راغلی ورور جانه. خوشحاله اوسې. نیسان ما ورځه وروره. فکر کوم رینداره مې غواړي د خپل خاوند پام ځان ته راواړوي. داسې کارونه ډیر کیږي. زه پوهیږم چې هغه څه احساس لري. اسانه نه ده. له کله نه چې زه راغلی یم ستاسې ژوند مې خراب کړی. دا څنګه خبره ده الیف؟ همداسې ده وروره. ښکاره ده چې هغه فکر کوي زما له امله اوس په هغې باندې پام نه کوي. له همدې امله څه نشم ویلی. هغه نه غواړي تا له ما سره شریکي دا نور ماله کار دی. الیف ما څو کاله له تا نه پرته ژوند وکړه. داسې یوه ورځ هم نه وه چې ستا په اړه مې اندېښنه نه وي کړې. شکر دی اوس مې ته پیدا کړې. یعنې که تا سره وخت تېر نه کړم نو څه وکړم؟ نور داسې فکر مه کوه او مه خفه کېږه. انشاءالله نور به هېڅکله یو بل نه جلا کېږو. شپه په خیر. ستا دې هم په خیر وي. سهار په خیر صحرا. څه وخت ویښه شوې؟ غږ مې نه دی اورېدلی. هیڅ نه یم ویده شوې. داسې مه کوه. سبا نری مې تیار کړی، هله راشه یو څه وخوره. علي زما زنګ ته ځواب نه راکوي حاجرې. زوی مې نه غواړي زما غږ واوري. سهرا ته خو زما خبره نه منې. که داسې مخته لاړه شي علي به له لاسه ورکې. لاړه شه هر څه سلیم ښوونکي ته ووایه. هغه ډېره هڅه کوي چې تا سره مرسته وکړي ولې نه پوهېږې. هغه بېګناه پلار زنداني شوی تا به هېڅکله ونه بښي. ډارېږم حاجرې. که جابر خوشي شي او زوی مې له ځان سره بوځي. د دې لپاره چې علي له جابر څخه وژغوري هغه د مراد په څېر یو بد اخلاقه کس ته تسلیموي. صحرا رښتیا وایې. باید سلیم ښوونکي سره خبرې وکړم. هغه هم ځواب نه ورکوي. هغه به دا اصلي دوی کروي. زه هم دا اوس ورځم. مننه کوم په زحمت شوي. واخله لوري. ډېره مننه مورې. له جابر سره وغږېدې؟ جابر سره ولې وغږېږم؟ ته خو د هغه د ژغورلو لپاره هڅه کوي که نه؟ وګورئ دا چې جابر بېګناه دی زه غواړم ورسره مرسته وکړم. خو دا په دې معنا نه ده چې ما د هغه پخواني ټول کارونه هیر کړي دي. سلیمه هغه هم حق لري په دې خبرو پوه شي.
ځکه د هغه خپل وکیل هم د هغه په ضد کار کوي. ښه نه ده چې دا خبره له هغه نه پټه کړې. او هو، حسین خو د هغه د کاکا زوی دی. کېدای شي هغه به پوهیږي چې حسین چیرته دی. داسې به ټولې ستونزې حل شي. رښتیا وایي، هسې هم بله چاره نه لرم. ښه، ته همداس هلته لاړ شه. ته مې فزیکي درملنې ته بیولې؟ پلار به مې بوځي، ته اندېښنه مه کوه. سمه ده، زه به لاړ شم. بیا هم ډېره مننه. زه هم د باندې در سره ځم. مورې نکیږي چې ښوونځي ته لاړه نه شم او تر ور سره مې لوبې وکړم. لور جانې، ته پوهېږې د باندې داسې ډېر ماشومان دي چې ښوونځي ته لاړ شي خو امکانات یې نه لري. البته خلک ډېر بې وزله دي، ډېرې لویې ستونزې لري. موږ بیا د کوچنیو ستونزو له امله هم خپل ځان او هم نور خلک خفه کوو. خدای دې موږ وبخي. نیسان، زړه بدوالی دې نه دی ښه شوی؟ ماښام رئیس مې حالت خراب دی، هېڅکله هم داسې نه وم شوی. اندېښنه مه کوه، د امیندوارۍ په حالت کې داسې کیږي. زه نور باید لاړ شم. نیسان، وروره، فکر کوم تر څو چې خپل پام هغې ته وانړوي دا زړه بدوالی به دوام وکړي. په هر حال ښه ورځ ولري وروره. خدای ته مو سپارم. خدای دې وکړي د حسین نومی کس زر پیدا شي، که نه نو زه نور د حالت نه. کېدای شي حسین وپېژني. نه نو مورې، زه ډارېږم چې مراد پوه نه شي ما له سلیم سره خبرې کړي او ته وایې چې له حاجرې سره خبرې وکړو. داسې نه کېږي، له دې ډېر ګوښ په غاړه نشم اخیستی. زرکوه کښېنه کښېنه. حاجرې، مزاحمه شوې خو به نه یم. نه ګرانې، ولې به مزاحمه یې؟ په خیر راغلی. موږ هم ستا په اړه خبرې کولې. راځه دننه راشه. مورې څوک راغلل؟ دا غوستلی شي. حاجرې، په خیر؟ خیر یوسف. احمد وروره، احمد وروره، بخښنه غواړم، پام مې نه و. خیرات دی، کومه ستونزه لرې؟ یوه خبره مې را په یاد شوه، تا سره پې مشوره کوم. د بکار په نوم یو ماشوم دی، ډېر هوښیار او لایق هلک دی، خو پلار یې ورته اجازه نه ورکوي چې زموږ مرکز ته راشي. غواړي وروسته له ښوونځي د نجارۍ په دوکان کې کار وکړي. ما خو ورته قناعت ور نه شو کړی. دا د نجارۍ دوکان لرې دی؟ نه، ډېر لرې نه دی، لاندې کلي کې دی. زه هم زندان ته تللم، خو که یو ځای لاړ شو ډېر ښه به وشي. کېدای شي د حل یوه لاره هم پیدا کړو. سمه ده وروره. ته خو د صحرا میړه پیژنې که نه حاجرې؟ زه د صحرا ملګری یم. جابر دوی سره ډېره اړیکه نه لرم. اوف، کاشکې هغه مو پیژندلی وای. هغه پرته له کومې ګناه نه زندان کې پروت دی. ما اورېدلي چې په اصل کې دا قتل د حسین په نوم یو کس ترسره کړی. ته هغه پیژنې؟ نه، نه پیژنم.
په هر حال هسې هم سلیم زندان ته ورغی. جابر به هرومرو پوهیږي چې هغه سړی چیرته دی. سلیم ښوونکی د جابر لیدو لپاره زندان ته تللی؟ هو. څه شوي؟ خدایا زما هېر شوي وو. صحرا رانه یو څو شیان غوښتي وو، ماته په تمه ده زه باید وسکو. تاسو ته ښه وخت. زه ځم. ښه ورځ. سمه ده، خو د څه لپاره راغلی وه؟ دا پوښتنه مو هم ترې ونه کړه. د ډېرو پوښتنو له امله ما وخت پیدا نه کړ. وګوره ښاغلی عثمانه، که ته د یو پلار په توګه خپل زوی ونه بخې، بیا به مراد هیڅکله هم دې کور ته رانشي. که نه راځي نه ده راسي. تر هغه چې خپل بد خویونه بدل نه کړي او سم سړی نه شي نه ده راسي. کاش دوی هیڅکله هم له سوریې څخه نه وای راغلي. دا هر څه د صحرا له امله کېږي ښاغلی عثمانه. زړه مو پرې وسوځه، خپل کور ته مو راوستله، خو دې حالت ته وګوره، زموږ کورنۍ برباده شوه. بس که ښځې بس که، هېڅ څه نه دي شوي، ته هسې په غوسه شوې یې. رښتیا وایي، خو څه وکم؟ سمه ده، زه چې کله دا حالت وینم بیا ډیره په غوسه کېږم ښاغلی عثمانه. څومره چې په غوسه هم شې ښځې، نورې داسې خبرې مه کوه. سلام علیکم وروره، ورځ په خیر. وعلیکم سلام، په خیر راغلی. خیر اوسې. سلام وروره. سلام، په خیر راغلی. خوشحاله اوسې. بکره ورځ په خیر. راځه راځه وګوره چاته دې معرفي کوم. سلیم ښوونکی زموږ د مرکز ښوونکی دی، یعنی هلته کار کوي. سلام بکره. سلام ښوونکی. خوشحاله شوم. زه هم. دا شیان ته جوړوې؟ استاده، بکر د همدې لپاره زموږ مرکز ته نه رالیږي چې پیسې وګټي، همداسې ده؟ تر کومه چې زه پوهېږم همداسې ده. وایي باید کار وکړي او پیسې پیدا کړي او زما په ولو بار نه شي. اوس چې ټوله ستونزه په پیسو کې ده، باید یو کار وکړو. بکر د کار په وخت کې زموږ مرکز ته رالیږه، موږ به وروسته د هغه پلارم په یو ډول قانع کړو. ښه نو پیسې به څنګه اخلي؟ که کارونه کې زه څنګه ورته پیسې ورکولی شم؟ هغه ستونزه به موږ حل کړو. داسې ښکاره کوي چې دلته کار کوي. ستاسې له جیب نه پیسې نه ځي، اندېښنه مه کوئ. والله ښوونکي څه ووایم، نو تاسې که پوهېږئ، خو که پلار خبر شي بیا ډېر زر د هغه پلار ته هم قناعت ورکړو. تر کومه چې ستونزه د پیسو وه هغه خو حل شوه، نور نو ستونزه نه ده پاتې. بکره مور ته دې خبر ورکړه، بیا له هغه ځایه سیده زموږ مرکز ته راشه. درځم احمده وروره، پرون شپه مې ډېره دعا وکړه، خدای قبوله کړه، ډېره مننه کوم. هله نو منډه کازر کوه. ژوندی اوسئ. تاسې هم ژوندي اوسئ. د دې ښېګڼې له امله به ډېر ثواب وګټئ انشاءالله. ښه ورځ ولري. مننه وروره، د خدای په امان. خدایا علي بیرته ماته راکه. صحرا تا ته یو خبر لرم. علي باندې کوم څه شوي؟ نه ګرانې، بد خبر نه دی. هغوی راته وویلې، ډېره حیرانه شوم. کیدای شي د مراد کارونو په اړه ورته ووایي. په اصل کې تاریخ رښتیا ویل حاجرې، زه باید هر څه په ښکاره ډول سلیم ښوونکي ته ووایم. ورځم هر څه ورته وایم او بخښنه ترې غواړم. که اړتیا شوه ورته زارۍ کوم چې موږ سره مرسته وکړي. نور نه غواړم چې پردیو خلکو ته لاس اوږد کړم. زه دا نشم کولی ترورې، که دا ونه کړم ښوونکی راباندې غوسه کېږي. زه ښوونځي ته نه ځم ترورې.
هیڅوک راسره مرسته نه کوي. زه ښوونځي ته نه ځم. څه دې نه دي حل کړي راته ښکاره یې که چې مرسته وکړم. ته راسره مرسته مه کوه مورې، ترور به مې مرسته وکړي. کوم سوال دې نه دی حل کړی؟ خدای صبر راکړي. بله چیرته یې حاجرې؟ تاسو دواړه څنګه ورک شوي یئ؟ ولې تر اوسه کوم پرمختګ نه دی شوی؟ هغه فراخورې تر اوسه هم حسین نه دی پیدا شوی. د جابر محکمې ته هم ډېر لږ وخت پاتې دی. نه پوهېږم څه وکړم. ته ډېر په غوسه دی. تاسو ولې نه پوهېږئ؟ د محکمې پای رسېدو ته لږ وخت پاتې دی. ته اندېښنه مه کوه، هر څه به سم شي. اصلې لورې ولې کور کې د درملنې ورځ دې نه وه؟ هغه پلاره سلیم کار درلوده، هغه چې نه وي بیا ما هم ونه غوښتل چې لاړه شم. لورې ته ښایي بې له سلیمان باید درملنه دې وکړي. هله نو زه دې بیا یم. هېڅ پلمه نه غواړم. یو کوچنی کار لرم، هغه حلوه، بیا راځم. سهرا چیرته ده؟ کور کې نشته. کېدای شي کوم ګاونډي کره تللې وي. دلته نه ده راغلی. ښه ورور مې پوهېږي چې هغه چیرته دی؟ سلیم هغه هم نه دی راغلی. کېدای شي چې ښوونځي کې وي. خدایا دوی چیرته دي؟ سمه ده، زه هلته درځم، بیا به سره وګورو. هو قلم وي، پنسل پاک وي، شودې وي، هر څه کېدای شي. سمه ده، ډېره مننه. باکره هلکانو رجایي. درغلم ملا صاحب. هلکانو یو نوی ملګری هم زموږ ډلې ته راغی. نوم یې بکر دی. دا نوی راغلی، تاسې ورسره مرسته وکړئ. سمه ده؟ آفرین. هله نو کښېنه بکره. مراد راغی. اوس څنګه وکم که پلار مې خبر شي بیا؟ ته دا کار ماته پرېږده. غلطي دې وکړه اصلي. ویلي مې و چې ما سره لوبه مه کوه. په خیر راغلې مراده. څنګه چې دې خواته راتاو شوې، خیرت دی. کومه ستونزه خو به نه وي؟ آی دا ته څه وایې؟ څه ستونزه به وي هارونه؟ سمه ده، زه موټر چالانوم. چې تیارې شوی بیا راته زنګ ووهئ چې اصلې پسې راشم. سمه ده، راځه چې ځو. سلیم چیرته دی؟ لږ څه مخکې لاړ، خو دا آخر ځل لپاره پوښتنه کوم. سلیم چیرته دی؟ وګوره که راته څه ونه وایي ته به زیان وکړې، او څوک چې خپلې ژمنې نه وګرځي په هغوی هېڅ رحم نه کوم. خپله پوهېږې زه ډېر څه نه وایم. زه هم اوس هغه ته زنګ وهم او خبرې ورسره کوم. وبه ګورو کله چې هغه ستا د دې لوبو په اړه خبر شي بیا به څه وکړې؟ سمه ده درته وایم.
زندان ته تللی غواړي له جابر سره خبرې وکړي او د حسین په اړه معلومات ترې واخلي. هیله لرم پوهه شوې به یې چې نور له ما سره لوبې ونه کړي. زه تل بریالی کېږم، تل. د دې کار سزا به هم ووینې. ولې دې ورته وویل اصلي یوه بله پلمه به ده کړې وه. اصلي علي ته دروغ ویل، د یو بېګناه انسان زنداني کول، دا کارونه تاسو سره ښه نه ښکاري صحرا مېرمنې؟ رښتیا وایي سلیم ښوونکیه، زه داسې یو انسان نه یم، داسې نشم کېدلی، که وغواړم هم داسې نشم کولی. اوس نو نه د مراد ګواښه او نه هم د جابر پلان هېڅ یو راته ارزښت نه لري. یوازې مرګ به علي له ما نه جلا کړي. دا ځل دې نه پرېږدم چې بریالی شي وروره. اوس چې صحرا دومره ماته نږدې شوې ده هېڅوک هم هغه له ما نه نشي اخیستلی. رجایي، ماشومتوب کې دې مور ډېر درته ویل چې لاړ شه درس ووایه. دوی ته وګوره ټول څومره تکړه دي. هغې نجلۍ چې لاس پورته کړی که نه هغه به هرومرو وکیله شي یا هم ډاکټره، همداسې یو څه به ترې جوړ شي. نو دا بله نجلۍ هغه به هم په راتلونکي کې څه به وشي. رجایي، ته هم د څه په اړه فکر کوې؟ که احمد ملا صاحب اوس دلته وای، ګوره ویلې به یې وبسنه کوي چې ټولنې ته د خیر کسان شي. رجایي ته څه ته ګورې؟ ته درس نه وایې که څنګه؟ نه، زه په دروازه کې درېږم. د دې ځای ساتونکی یم، محافظ یم. دومره ماشومان دلته درس وایي، یو کس خو هرومرو باید ورباندې پام وکړي. نو ته ساتونکی نشي کېدلی، خو هغسې دې جلی، هغه مجسمه چې په غنمو کې ږدي تر څو قرغان وډار کړي. ای خانم شاه، تا هم په خپل ژوند کې هیڅ بدرنګه څیره نه ده لیدلې. ښاغلی رجایي ډېره مهمه دنده مخته وړي. بکر څنګه دی؟ هغه څه کوي؟ راځه خورجانې راځه، مهرباني وکړئ راځئ. تا ته وایم بکره، د دې سوال ځواب څو کېږي ته پوهېږې؟ 12 کېږي ښوونکیه. هی دا رجایي ډېر ښه سړی دی. زړه مې پرې وسوځېده. داسې سړی ښه خاوند او ډېر ښه پلار کېدلی شي. البته ګرانې همداسې ده. وګورئ تاسو نه هیله کوم، زه باید جابر ازادي ووینم. دا ډېر اړین کار دی. ښاغلیه، تاسې خپلوان هم نه یئ، د وینې کوم اړیکه نه لرئ. وګورئ مراد دمیر زما ورور دی، امیر صاحب. هغه د جابر ازادي وکیل هم دی. پخوا هم زه له هغه سره یو ځای راغلی وم. سمه ده، هغه وخت له ښاغلي مراد سره یو ځای راغلی وئ. کله څارنوالۍ نه اجازه وانخلي هغه نشي لیدلی. سمه ده، هر څه یو اصول لري، خو زه باید جابر ازادي ووینم. یو ځل ورنه پوښتنه وکئ، هغه هم غواړي ما وویني. ښاغلیه، تاسې له موږ نه غیر قانوني کار د جابر وکیل دی. بیا موږ ته زاری مه کوه، لاړ شه ورور سره د یو ځای راشه، بیا به یې ووینې وروره. سلیم ښوونکیه، اصلیا، د
د دې کار سزا به هرومرو وویني. اصله ته اوس له ما سره لوبې کوي ها؟ بخښنه غواړم، ما یوه ډېره لویه غلطي کړې ده. له لومړي سره باید ما تاسې سره خبرې کړې وای، خو وډاره شوم چې زوی مې له لاسه ورنکم. جابر هغه له ځان سره وینیسي. مراد وویل چې تا سره مرسته کوم، خو په یو شرط. سهرا میرمنې، ورور مې تاسې سره کومه مرسته نه ده کړې. هغه یوازې تاسو ته ګواښ کړی چې مجبوره شوی د هغه خبره مو ومنله. زه نه یم بدله شوې سلیم ښوونکیه، اوس هم هماغه پخوانی صحرا یم. وروسته له دې تاسې نه هېڅ هم نه پټوم. ستاسې هره خبره هم منم، بسنه کوي چې ما وبخې. سهرا میرمنې، زموږ په منځ کې خفګان او غصه هیڅ ځای نه لري. زه باور لرم چې تاسو به تر ټولو ښه کار ترسره کوئ. کله انسان باید په خپله ځان لپاره ښه او بده لاره وټاکي. اندېښنه مه کوئ، دا ټولې ستونزې به زر تر زره حل شي. زموږ مجادله په داسې کوچنیو ګواښونو سره له منځه نه ځي. موږ باید وجدان او صبر نه کار واخلو. زه هڅه کوم چې علي ته هم قناعت ورکړم، خو لومړی باید جابر سره ووینم. ورځ په خیر. زه سهرا لا تراشم، د جابر ازادي پخوانی ښځه یم. جابر زما د زوی پلار دی، د مهمې موضوع لپاره غواړو ورسره وګورو. سلیم ښوونکی له منه مخکې راغلی و، اوس یو ځای ورتللی شو. په خیر راغلی. خیر اوسئ. کورنۍ دنده وکړه. وروره، یو ځل مې له ورېندارې سره خبرې وکړه. ټوله ورځ له خپلې کوټې هم راونوتله. فکر کوم لږه خفه ده. تاسې چې داسې وینم بیا زه هم ډېره خفه کېږم. خبرې ورسره وکړه. بس دی، نورو زموږ په ژوند کې لاس وهنه مه کوه. ورېندارې، فکر مې وکړه خفه یې، ځکه مې داسې وویل. دا چې زه څه فکر کوم تا پورې هېڅ اړه نه لري. مراد د امیر د جابر ازادي وکیل یم، غواړم همدا شیبه ورسره ووینم. یوه شیبه صبر وکړئ. سهرا، ته دلته څه کوې ښوونکیه؟ بیا زما د ملامتولو لپاره راغلی؟ زه باور لرم چې ته بې ګناه یې. یوازې غواړم تا سره مرسته وکړم. زما وجدان راته اجازه نه راکوي چې یو بې ګناه کس جزا وویني. څه شوي ښوونکیه؟ کوم غره کې لیوه مړ شوی چې تا باور وکړه زه بې ګناه یم؟ ها؟ ووایه څه بدل شوي؟ ته د خپل منم چې زما وکیل په خپلو کارونو کې لږ ورو دی، خو هر څه به حل کړي. جابر مراد،
ته دلته څه کوئ همدا اوس له دې ځای ووځه ومې دا سړی دې ځای نه وباسئ درته مې نه وویلې تر څو چې زه خبر در نه کړم زما مکل نشي لیدلی دا سړی دې باندې وباسئ سمه ده سمه ده زه خپله ځم نیسان لږ ارامه اوسه هیله کوم الیف ولې داسې کوې ولې تل هڅه کوې زموږ ژوند خراب کړې ته ولې تل جنګ کوې او ورباندې چغې وهې سمه ده ګرانې کومه خبره نه ده نیسان الیف څه ګناه کړې بخښنه غواړم وروره زما له امله ستاسو د دواړو اړیکه خرابېږي نه الیف زه باید له تا نه بخښنه وغواړم یعنی نیسان ډېره هوښیاره او ښه ښځه ده هېڅ نه پوهېږم ولې داسې چلند کوي ما نو ویلې چې زما په کار کې کار مه لره زما له اجازې نه پرته ته نشي کولی زما ماکل سره ووینې ته هم پوهېږې چې ما ولې غوښتل هغه سره ووینم زما مخه نیولی شي خو جابر به هرومرو په دې خبره پوه شي هغه وخت به بیا څه وکړي مراده هغه تا پورې اړه نه لري ته زما د لارې سر نه لرې شه اوس صحرا سره زه خبرې کوم لاړ شه او موږ یوازې پرېږده هله نو مراده نږدې کېدلی دا ښځه ستا ګواښونو ته نور غاړه نږدي بس کوئ نور تاسې مداخله مه کوئ دا مسله زما او د مراد ترمنځ ده نه سهرا مېرمنې زه هېڅ چېرته هم نه ځم سلیم ښوونکی هیله کوم زه هم غواړم له مراد سره خبرې وکړم دا سړی دلته څه کار لري ما تا ته نو ویلې چې هغه دې کار کې مخکېله وه ویلي دي وو خو اوس په زوره راباندې هېڅ کار هم نشي کولی دا چې ستا خبره ومنم ښه به وي چې ټول ژوند په رذالت کې تېر کړم هر څنګه چې وي زه نوره له هېچا نه هم نه ډارېږم اجل ته دې نږدې شوې صحرا اجل ته دې نږدې شوې دوی ته نور دننه اجازه ورنه کوي هڅه کوي زما د ماکل فکر ګډوډ کړي هغه ته ګواښ کوي هر څه چې کوي ویکه مراده رښتیا به هرومرو یوه ورځ ښکاره شي بیا به وګورو چې هغه وخت څه کوي ښاغلی مراده نور نو بس ځئ له ځای لاړ شه ما هم زندان کې غورځوي سلیم ښوونکی هیله کوم زنداني کولی مې شي تاسې دواړه به د دې کار سزا ووینئ ته فکر کوې سلیم به تا له دې حالت نه وژغوري ها خو غلطه شوې یې بیا به دې په نیمه لاره کې پرېږدي بیا به وګورې راځه چې ځو نیسان هیله کوم داسې مه کوه خبر شوی چې هغه ترکیې ته دننه شوی خو نه پوهېږي چې چیرته اوسیږي دا خبره هیڅ مه هېروه ښاغلی عثمانه ښکاره ښکاره راته ووایه وګوره جابره که سلیم ته هر څه ووایي بیا
څنګه دغه مرکز ته ولېږه ولې دې ولېږه که پولیسو ته لاړ شم او د مراد په اړه هغوی ته ووایم که سهار زه لاسته رانه وړم ته یې هم نشي راوړلی